لار د ژوندونی لار د بقای ته پتیارو کې نور الهدای ته پتیارو کې نور الهدای. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. د منار رادیو ډیرو خاغلو اوریدونکو د اسلام د سپین لار د خبرونې درنو مینوالو خويندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټول ته د نوې خبرونې د اوریدو په مناسبت خراغلاست او ستړي مشي وایم اهلا وسهلا بالجميع. خاغلو درنو مسلمانانو خويندورونو د تیر په څیر باندې او ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شویو چې د الله عزوجل په توفیق باندې د کتاب بلوغ المرام د مسلسلو درسونو نه نوې درس تقسیم کو او تقدیمی کو. الله عزوجل دې رحم وکي او الله دې دا کوششونه زموږ په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي او درنو اوریدونکو ته هم الله عزوجل مزید توفیق د علم او د عمل نصیب کاندي. خوخه او خوشاله او راضی د الله عزوجل نه چې زموږ بعضی وختونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سنتو کې د اوریدلو او لستلو په خوا کې تیریږي او الله د عمل راته په هم نصیب کاندي. دا د اوس د الله عزوجل په توفیق باندې د مسلسل احادیث په ترقیم کې 115 نمبر حدیث معنی شروع کوو. راوی الحدیث بیا هم د تیر په څیر باندې جلیل القدر صحابي عالم القرآن الكریم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ده فرمای چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فی المواضح خمس من الابل په هغه پرهرونو کې چې په هغه کې پوټه کې غوڅ شي غوخه غوڅه شي او اډوکه پکې ښکاره شي نو په هغه کې دیت 15 اوخان دي. رواه احمد والاربعه او دا حدیث مبارک امام احمد نقل کړی دی په مسند کې والاربعه سنن اربعه نقل کړی دی ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه په خپل کتابونو کې. وزاد احمد او په متن د مسند احمد کې دا الفاظ زیاته او اضافه راغلي دي چې والاصابع سواء طول ګوتی په دیتونو کې برابر دي کلهن ټوله 10 من الابل په هر ګوته کې لس او خان جرمانه او دیت ده. یعنی کچړته په جنگ او په جګړه کې یو مسلمان د بل مسلمان ګوته غوڅ کړي نو بیا با د دنه یا عفو کې دي شي یا به قصاص غستل کې دي شي یا عفو ده او یا دیت باندې رضایت ده. نو که په دیت کې یو انسان په کم راضی شه دا خو لا عفو ده او قرآن ستایل ده. خو که حق خپل اخیست د هر پرهار په مقابل کې چې هغه پرهار والا انسان د هغه پرهار د پوستکي او د غوښې نه اډوکې ته رسېدلی او اډوکې سپین معلومېده نو په دغه وخت کې به د فی فرهار د یو پرهار او د یو زخم په مقابل کې د خپل مدعینا لس اوخان اخلی. نو که درې زخمه پکې دغه شوي دیر شو خان به واخلي څلور شوي څلوي خو خان به واخلي یو زخم دغه شوي چې غوښه سپینه تختیدلې و د اډوکې نه وډوکې سر کېده ښکارېده نو بس بیا به لس اوخان ورکوي د یو زخم په مقابل کې. وصححه ابن خزیمه و ابن الجارود دې حدیث ته صحیح ویلی د حافظ ابن خزیمه په خپل صحیح کې او ابن الجارود رحمه الله په خپل کتاب مجموعه د احادیثو کې. نو واضحه شوله دا خبره چې د اسلام قاضي له چې کله داسې دوسیه راشي په هغې کې یو انسان د بل انسان
مسلمان بدن غوڅ کړی وي، سپین هډوکی پکې ښکاره کړی وي په زخم کې، نو چې کله فیصله په دیت باندې کیږي نو دیت لس اوښان دي د یو زخم، چې دغه اندازه زخم وي. موږ وړاندې هم ویلي وو چې اسلام د چا اقتصادي بیخکني نه کوي، خو په دې سره به د دیتونو په تبادله او اخستلو سره به مجرم او مذنب او ظالم او سرکش انسان تاوانی شي، چې یو ځای تاوانی شي بیا به د بل چا ناموس او نفس او حیثیت ته په سپکه باندې ونه ګوري، او په علاقه کې به خوره شي چې قاضي د اسلام په قرآن او سنت باندې فیصله کوي، په اسلامي فقه باندې فیصله کوي. او پام کوئ ګوره که څوک دی وواهه او زخم دی پکې جوړ که چې د هغه هډوکي ښکاره شو نو بیا به 10 اوښان ورکې، د یو اوښ قیمت د 2.5 لاکه 3 لاکه افغانیو په مقابل کې دی، نو د دې نه 20 لاکه جوړیږي. 1014 نمبر حدیث وعنه رضی الله تعالی عنه، او دا روایت هم د تیر په څیر باندې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څخه دی، قال دی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، عقل اهل الذمه نصف عقل المسلمین، دیت د اهل ذمه او هغه کافران چې د اسلام په خاوره کې په لوز باندې اوسي او د مسلمانانو امیر ورته فنا ورکړي وي او هغه چا ووجه یا د هغې کم اندام نقصانی که، نو چې څونه دیت د اصیل مسلمان دی د هغې په نیمه باندې ما نیم عقل او نیم دیت چې دی دا د هغه کافر وي چې ذمي دی. عقل اهل الذمت، دیت د ذمیینو، نصف عقل المسلمین، دا نصف دیت دی د آزادو مسلمانانو د دیت په اندازه چې د مسلمان په نفس کې 100 اوښان دیت دی، نو د ذمي کافر چې مسلمانی ووژني نیم دیت دی په مسلمان باندې چې 50 اوښان دي. همدارنګې په څه کې په زخمونو کې هم لکه لاس یا زخم پکې وکي، تیر حدیث کې چې تیر شو چې هډوکی ښکاره شي 10 اوښانو نو دا به 15 اوښان ورکوي. رواه احمد والاربعه ولفظ ابي داود، او دا حدیث هم مسند احمد نقل کړی، هم سنن اربعه، او د ابو داود شریف په روایت کې به داسې راځي دیت المعاهد نصف دیت الحر، د معاهد او ذمي کافر دیت چې په مسلمان واوړي نو هغه نیم دیت دی د اصیل انسان، نو په 100 اوښانو کې 50 اوښان به ذمي کافر ته په دیت کې ورکړی کېدی شي، وینه د برابر نه د وینې د مسلمان سره. وللنسائی، نسائی کې راځي عقل المرأة مثل عقل الرجل، د زنانه دیت چې دی په شان د دیت د نارینه دی، حتی یبلغ الثلث من دیتها، تر دې چې اندازه دی دیت د زنانه ورسیږي 3 برخې ته. عقل المرأة مثل عقل الرجل، دیت د زنانه چې دی په اندازه د دیت د اصل انسان دی، او چې کله په ګوتو کې یا غاښونو کې دیت ورسېده 3 برخې د دیت ته چې هغه 10 اوښان دي، نو بیا به نیم په نیمه حسابیږي، حتی یبلغ الثلث من دیتها، چې 3 برخې ته ورسېده 3 برخه پورې یو شان دی، په یو غاښ کې 15 اوښان، په یوه ګوته غوڅولو کې 10 اوښان، په یو پرهار جوړ کې 10 اوښان، خو چې کله د ثلث نه واوښته 3 اوښانو نه نو بیا به نیم په نیمه یي. وللنسائی، نسائی کې راځي عقل المرأة مثل عقل الرجل، دیت د زنانه دی په شان د دیت د اصیل انسان، حتی یبلغ الثلث من دیتها، تر دې چې د زنانه دیت ورسیږي 3 برخې ته. وصححه ابن خزیمه، او دا حدیث صحیح بنلی دی حافظ ابن خزیمه، دې کې 2 علت دي. حدیث د روایت د نسائی چې دی
قابل قبول نه دی. او په دې کې یو علت چې دی هغه عنعنه د مدلس راوي ابن جریج رحمه الله ده چې هغه عنعنه کړې ده او مدلس دی. او مدلس انسان چې کله عنعنه وکړي نو روایت د هغې قابل احتجاج نه وي. دویم علت فکې دا دی چې دا روایت کړی دی اسماعیل ابن عیاش رحمه الله د غیر شامیینو نه، ځکه هغه ثقه دی په شامیینو کې، خو په غیر شامیینو کې دی نه دی ثقه، او هغه غیر شامیین حجازیین دي. ارواء الغلیل کې دا مسئله په اووم جلد 308 مخمان شیخ البانی رحمت الله علیه تفصیلی چیړلې ده. 119 لمبر حدیث ته ورسېدو. وعنه رضی الله تعالی عنه، او روایت ده د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه. مخکې موږ اشتباه وکړه چې عبد الله ابن مسعود مو الته هم عبد الله ابن عمرو ابن عاص ده رضی الله تعالی عنهما. قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی عقل شبه العمد، دیت د هغه قتل چې مشابه وي، دیت د قصر هغه قتل چې مشابه دی د قتل عمد سره، د قص قتل سره، نو دا غي دیت چې د مغلظون هغه قوي او درون دی، سخت دی. مثل عقل العمد، لکه د قصدی قتل دیت چې دی هغه ډیر درون دی، نو دا رنګ د شبه عمد دیت هم دغسې دی. ولا یقتل صاحبه، او چې کله یو انسان بل انسان مړ کی او هغه مرګ اراده د سره نه وي او اسې په جنگ جګړه کې معمولی ګزار باندې ترې مړ شي، نو دا شبه عمد دی، ځکه اراده د جنگ شته، خو عمد ځکه نه دی چې د قتلولو اراده نشته، د درد اراده وه. خو چون که انسان مړ که اوس به دیت پې لازمیږي، او دا دیت به هم پوره وي او هم به درون وي، 100 اوښان چې 40 به پکې بلار به اوښانې وي. وذلک ان ینزو الشیطان، او د شبه عمد مثال داسې دی چې شیطان د خلکو په منځ کې شیطانت وکړي او راودانګي. فتکون دماء بین الناس، او د خلکو تر منځ یې توی شي. فی غیر ضغینة، په هیڅ داسې معامله کې چې د کینې د وجې نه، د زړې کینې د وجې نه دا جنګ نه شوی، ولا حمل سلاح، او یو بل پسې وسلم نه رایستلې، خلاص د مخه بازار جنگ وي او د خلکو مراد قتل و قتال نه وي، او گزارم په داسې شي سره نه وي چې په هغې باندې انسان مړ کېږي. معمولی غوندې لختکۍ او چوکه وي، ډانګې وي او په هغې باندې انسان مړ شي، یا څوک څپېړه وي یا د کاڼو باران وي او په هغې انسان مړ شي، نو دلته به دیت اخیستلی کیدی شي، خو قصاص نشي کېدلی. البته دیت به پوره 100 اوښانې چې 100 واړه به کره وي، حقه او جزعه، او بلار به 40 اوښانې. حدیث کې بیا هم دی لوري ته اشاره شوله چې و ظالم قاتل مسلمانه چیرې به خلاصېږي د اسلامي محکمې نه، چې ستا به کلمې راوباسي چې په تا باندې اعلان وشي چې ورکه 100 اوښان د هغې بدماشۍ او ظلم په باره کې چې تا د یو مسلمان سره کړی دی او هغه دې وجلی دی. نو نور خلک به وویرېږي او هغوی به توبې وباسي، بیا به د چا نفس او ناموس او حیثیت ته پورته هم ونه ګوري. نو زموږ دین اسلام د سلامتیا دین دی، د امن او د امان دین دی. دلته به د ټولو مسلمانانو او معاهدینو ځان او مال محفوظ وي. که چا ته ګواښ وکړ یا جریمه تر سره کړله، نو په هغه باندې به حکم الله، حد الله نافذیږي، او دا به د اسلام ظلم نه وي په دغه انسان باندې، بلکې د عدالت تأمین به وي او د جرم د کنټرولولو اسانه لاره به وي. 113 لمبر حدیث. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، او ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت ده، قال دی وی قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم،
وواجه یو سړی بل سړی لرا په زمانه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې فجعل النبي صلی الله علیه وسلم دیته 12,000 نو نبی صلی الله علیه وسلم دا غي دیت د سپینو زرو د روپو په اندازه د 12,000 روپۍ وټاکلې چې دا 300 ګرامه کم 30 کیلو سپین زر جوړیږي. فجعل النبي صلی الله علیه وسلم دیته 12,000 نبی علیه الصلاۃ والسلام د دیت وګان مقرر ک 12,000 سپینی روپی. رواه الاربعه ورجح النسائی وابو حاتم ارساله. سنن اربعه کې دا حدیث راغلی د امام نسائی او ابو حاتم الرازی رحمه الله وی راجح دا چې دی حدیث کې انقطاع او ارسال ده خو په نور سندونو سره دا حدیث ثابت ده. په دې باندې دلالت کوي چې د ورځې په نرخ باندې چې د سپینو زرو د سلو اوخانو دیت ده نو چې کله د چا سره اوخان نه یو هغه سپین زر ورکوي نو د سلو اوخانو چې په دغه ورځ څونه د سپینو زرو قیمت کېده هماغه پیسې به پرې راځي. په هغه زمانه کې سلو اوخان کېدل په دغه 12,000 درهمونو باندې نن سبا په 12,000 درهم باندې چې د سپینو زرو روپۍ دي. درهم عربي مراد نه دی، درهم شرعي مراد دی چې هغه ډیر کم قیمت لري، سلو اوخانو قیمت ته نشي رسېدلی. همدارنګه د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې نه وروستو د سرو زرو دیت هم ادا شوی دی. په دیت کې سره زر او سپین زر ورکړی شوي دي، خو نرخ د سلو اوخانو نه چې څونه سرو زرو پیسه جوړیږي یا څونه د سپینو زرو پیسه جوړیږي، یا نن زمانې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې افغانۍ روپۍ ده، نو د سلو اوخانو چې څو میلیونه افغانۍ روپۍ کېدلې، هغونه میلیونه افغانۍ روپۍ به د قاتل ورکوي ورثو د مقتول ته. که اوخان نه پیدا کېدل سل دانې نو بیا به قیمت ته خبره اوړي، خو د دغې ورځې قیمت نه قیمت د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې. 119 لمبر حدیث کې فرمایي وعن ابي رمثة رضی الله تعالی عنه له ابو رمثة رضی الله عنه څخه روایت دی چې نوم یې حبیب دی، حبیب ابن حیان غالبا دقسې نوم یې دی وایي چې اتیت النبی صلی الله علیه وسلم ومعی ابنی راغلما، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زوی میرا سره فقال ویل من هذا دا څوک دی؟ فقلت ما ورته ویله د الله رسول ابنی دا مې زوی دی، واشهد به ته پې ګواشه یا واشهد به ګواشه ته په دې معنی، یا واشهد به او زه په دې ګوایم، یا صيغه د متکلم د واشهد به زه پې ګوایم، یا واشهد به یا رسول الله ته ګواشه دا زما زوی دی. فقال ابو رمثة رضی الله تعالی عنه وای ما ته نبی علیہ السلام ویلا اما خبردار انه لا یجنی علیک، دا خپل جنایت او تاوان پتا نشي راړولې، ولا تجنی علیه او تخپل تاوان او جنایت په دمانه نشي راړولې. دا روایت نسائی ابو داود نقل کړی، امام ابن خزیمه صحیح بللی دی او امام ابن الجارود. حدیث په دې خبره باندې دلیل دی واضحه چې پلار او زوی وي، پلار جرم وکړي نو زوی پکې نه نیولې کیږي، چې زوی ظلم وکړي پلار پکې نه نیولې کیږي، جرم شخصي عمل دی. څوک چې مجرمي زندان ته به اغځي، څوک چې مجرمي حد الله او حکم الله به په هغه باندې نافذیږي. د دې وجې نه په اسلامي شریعت کې چې چا قتل کړی ماغه به قتلیږي او بل څوک د هغه د کورنۍ څخه څوک قتلولی نشي. همداراز چې څوک جنایت وکړي نو زندان ته به اغځي او ګناهګاره او کفاره او جرم به هغه تحویلوي. پلار په زوی جرم نشي اړولی او زوی په پلار جرم نشي اړولی. دا خبره واضحه ده. دلته دونه دمکیږو په دې معنی ځان قانع کوو چې کله پلار او زوی دواړه مسلاتیانې په جرمونو کې، پلار غلاګانې کوي زوی خوري،
او پلاری رشوتونه اخلي، زوی خوري او زوی رشوتونه اخلي پلاری خوري او په حرامو باندې دواړه سري، نو دا خو به د مافیا ډله ده. دلته به ټول مافیاګان او مجرمان رانیولې کېږي او جرم به په هغوی باندې تقسیمیږي. خدا چې مجرد غیر مجرم، موږ د دې وجې نه مجرم ګڼو چې ته د مجرم پلار یې، تی ورور او تی زوی، تا پکې زندان ته اچوم، نو دا خبره درسته او صحیح نه ده. اسلام او اسلامي فقه هیڅکله دا نه راخلي. د دې وجې نه په معاصرو قوانینو کې هم دا خبره د شرع برابره ده. اول لمبر شریعت ده، جرم شخصي عمل ده او هیڅوک د چا په جرم کې نه نیولې کیږي. په دې سره باب الدیات پای ته ورسېده. دویم باب د کتاب الجنایات ته داخليږو. باب دعوى الدم والقسامة، باب دې په بیان د دعوو د وینو کې او قسامو کې، د قسامې د دعوې په باره کې بیان دی. د دې باب لنډه خلاصه به په داسې توګه باندې ذکر کو چې د اوریدونکو ذهنونه ور باندې کارو. او هغه دا وه چې د جاهلیت په زمانه کې او د مشرکانو په زمانه کې داسې به ویو چې په عربي ټولنه کې د اسلام د مخه چې په یو ځای کې به نامعلوم خلکو د لاسه یو انسان ووجلی شو او مړ به وموندلی شو، نو خلک به راجرګه شو او راټول به شو. هغه کلي محلې هغه ځای ته به راغله او هغه خلک به یې راجمع کړه چې شا به کوئ موږ له قاتل راکئ. هغوی به ویل قاتل موږ ته نه دی معلوم، مړی دی، تاسو یې مینئ چې زموږ په خاوره کې پروت دی، زموږ په کوڅه کې، زموږ په پټي کې، زموږ په ځنګل کې، زموږ په محوطه کې پروت دی او موږ یې مینو خو موږ نه دی وجلی. چې کله به داسې ونه شوله چې قاتل به پیدا نه شو، نو بیا به د ورثو د مړي قسمونه وکړل، 50 قسمونه. دوی به پاڅېدل، یا به 50 کسه ورثه د مړي راغله، یا به لږو خو قسمونه به 50 پوره کړه. نو جرګې به فیصله وکړه چې الی پاڅېږئ خلکو هغوی قسمونه وکړه، دیت یې په تاسو واړه 100 دانې اوښان ورشمار کوي او دیت یې خلاص کوي. که چېرته به د مړي ورثو انکار وکړه چې زموږ مړی شوی دی، زموږ په دې ټوله علاقه باندې دعوه ده، لیکن مشخص یو څوک راته معلوم نه دی او موږ قسم هم نه کوو، دعوه مو په ټولو ده او قسم نه کوو، یو قسم نه کوو، 2 نه کوو، 50 قسمونه نه کوو، یو هم نه کوو، ځکه موږ ته معلومات نشته دی. نو بیا به مدعا علیهم چې چاته د قتل نسبت شوی دی هغوی به یا 50 نفره راغلل، یا به لږ راله خو 50 قسمونه به یې وکړه چې والله العظیم په الله قسم دی نه مو وجلی دی نه راته قاتل معلوم دی. نو بیا به د دې انسان وینه توت لاړه، عبس به لاړه او د دې به چا پوښتنه نه کوله. په قسمونو باندې به تبرئه او براعت د ذمې د جاهلي جرګې د فیصلې په اساس باندې راغی. د اسلام مبارک نظام چې کله راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ بیرغ اوچت شه او په سیمه او علاقه باندې بلکې په نړۍ باندې د اسلام رڼا وځلېدله، نو قسامه مصیبت او د مصیبت علاج چې د پخوا نه دودیزه و اسلام برقرار پرېښود او خپلو اتباعو ته یې د دې توصیه وکړه چې تاسې اوس هم عمل بالقسامه کولی شئ، عمل بالقسامه کولی شئ. او د هغې نمونه په زندګۍ مبارکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې داسې راغله چې 2 د تره زامن چې کله لوږې راواخیستل په زمانه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې دغه مؤمنان الکان خیبر ته لاړ او خیبر کې د دو مجاهدینو جایدادونه وو، هغلته لاړل، اولته یهود کافر راپاڅېدل او عبدالله رضی الله عنه په شهادت ورسو، عبدالله ابن سهل. نو په دې کې د تره زوی حویسه یا محیسه نومېده چې هغه د تره زوی هغه ته اطلاع راغله چې د تره زوی دی وژلی شوی دی او پلاني چینه کې پروت دی. دی ولاړ او په یهودو یې دعوه وکړه چې شا به کوئ دیت راکئ تاسو، والله زما د تره زوی وژلی دی. هغوی قسمونه وکړه، نبي صلی الله علیه وسلم له صحابه کرام راغله، دغه چې مړی ترېنه شوی و د دوی ورور او د تره زوی یهودو وژلی و چې یا رسول الله یهودو موږ
موږ سره داسې ظلم وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل یا به دیت ورکوي او یا به دوی جنگ ته تیاریږي. پیغمبر علیه السلام ورته خط ولیکه، هغه ویل موږ نه دی وجلی. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم تاسو به قسم وکئ. نو هغوی قسمونو ته تیار شو. نو ورثو د مړي ویل چې یا رسول الله دوی خو کفار دي، د دوی قسم له څه اعتبار دی، موږ د سره د دونه قسمونه غواړو نه. نو هغه پرېښودل او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بیت المال د اوښانو نه 100 اوښان د عبدالله رضی الله تعالی عنه په سر کې د هغه ورثو ته ورکړه. ځکه یهودو خو قسمونه وکړل، یا قسم ته تیار شو هغه بری شو، او دوی قسمونه ورثو قسمونه کولی نشو او ویلې چې موږ ته پته نشته ده، موږ یقیني خبره نشو کولی قسمن. نو نبی صلی الله علیه وسلم د بیت المال نه د هغوی دلفوري او زړونه خوشحاله کړل، د مړي ورثو ته 100 اوښان ورکړه. اوس هم بنابر قول راجح د محدثینو هغه دا دی چې په قسامه باندې عمل کیدی شي. ولې ځینې فقهای کرام د امت رضوان الله علیهم اجمعین هغوی وایي د قسامي قانون هغه اسلام کې د منځه تللی دی او دلته به یا صریح دیتی، صریح قصاص به، یا به صریح دیتی، یا به عفو. اقامه د بینې به یو که نه وای اقامه د بینې، نو هغه خلک چې په چا دعوه شوی د هغوی به معاف کیدی شي. راجح انشاءالله همدا ده چې په قسامه باندې عمل کیدی شي. وعن سهل بن ابي حثمة لسهل بن ابي حثمة رضي الله عنه څخه روایت ده عن رجال من كبراء قومه چې له هغه روایت کوي د خپل قوم د مشرانو نه چې ان عبد الله ابن سهل و محيصة ابن مسعود چې عبد الله ابن سهل او محيصة ابن مسعود چې دواړه د تر زامنو خرجا الى خیبر ته ولاړل من جهد اصابهم د وجدال وګنه چې پر دوی راغلی و، نو غوښتل چې خپل کورونو ته غله دانه او دارنګ خرچه راوړي. فاوتی محيصة خبر راورسید په محيصة فسه فاخبر ده خبر شي چې ان عبد الله ابن سهل قد قتل چې ته دلته په باغ کې لګي یو ترزوی دله وجل دی او پلاني ځای کې مړی پروت دی و طرح فی عین وغه غرزول شوی دی د پلاني چینی خوا کې. فاتا یهود راغه محيصة رضی الله تعالی عنہ یهود کافر تا فقال ویل انتم والله قتلتم تاسو په الله قسم دې زما ورور وجلې ده، اوس به په تاسو حکم د الله نافذیږي. قالو دو ویل والله قسم په الله ما قتلناه منګ نه دی وجلې. فاقبل هو واخوه حويصة نو دوی چې کله مدینه ته راورسېدل نو دوی راغله دی په خپل او د ورور حويصة او د مړي ورور عبدالرحمن ابن سهل رضوان الله علیهم اجمعین دوی ټول درې واړه راله، یو سکه ورور عبدالرحمن او دوه د تر زامن حويصة او محيصة درې واړه راغله. فذهب محيصة ليتكلم شروع کوله محيصة چې هغه بیان د ماجرا ذکر کی، نبی علیہ السلام ته کارگزاری بیان کی او دې که شروع. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کبر مشر سړی ته نوبت ورکه مشر ته. نو دې کې راوړاندې شو حويصة رضی الله تعالی عنہ یرید سن نبی علیہ السلام مطلب عمر. فتکلم حويصة رضی الله تعالی عنہ راوړاندې شو او د خپل تر د زوی د مرګ داوی په يهودي خیبر باندې وکړه. ثم تکلم محيصة بیا خبرو کې محيصة برخه واخسته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما يدو صاحبكم یا بدیت خلاصي يهودي خیبر ستاسو د ورور، و اما یاذنوا بحرب او یا بخبريږي په جګړه باندې یعنی اعلان د جنگ دی. فكتب اليهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط لیک يهودي خیبر ته فی ذلک په دې باره کې کتابا یو کتاب نوشته که خط نوشته که او مکتوب ولیږه. فكتبوا هغه به ته جواب راولېږه چې ان والله ما قتلناه اے محمد صلی الله علیه وسلم په الله قسم که به موږ وجلې. فقال لحويصة ومحيصة نبی علیہ السلام ویله د مړي ورثو ته د تر زامني او حويصة محيصة
ونیسه. او سکه ورور عبدالرحمن ابن سهل ته ویل اتحلفون، آیا 50 قسمه کولی شئ چې تاسو 3 واړه پاڅېږئ او 50 قسمونه پوره کوي چې والله زموږ ورور یې وجلی دی، یهودو په خیبر کې والله یهود وجلی دی. وتستحقون دم صاحبکم، او په دې سره به تاسې مستحق شئ د ګټلو د وینې د خپل ورور. قالو لا، نو دوی ویل نه موږ دا قسمونه نشو کولی ځکه قسم خو مشاهده او دید غواړي او موږ په دغه حالت کې په حالت د جنگ کې موږ خپل ورور نه دی لیدلی نه دغه قاتلین. قال ویل نبی علیه السلام فیحلف لکم یهودو، نو تاسو ته به یهودان قسمونه وکړي 50 او هغو به بری شي. قالو لیسو مسلمین، نو دې 3 صحابه ویل یا رسول الله دا خو کافر یهودي مسلمانان نه دي، دوی چې قسمونه کوي په حق معنی نه کوي په ناحق معنی قسمونه کوي، موږ د دې خبرې نه تیر هغو ته قسمونه نه ږدو. نو نبی علیه السلام ورته ویل ستاسو په د دې نه ما سوا نور حق نشته دی چې تاسو قسمونه نه کوئ او هغو قسمونو ته تیریږي، نو قسمونه به وکړي 50 دانې قسمه او هغوی به بری شي. نو دی ویل موږ ته تیر ناسی یا رسول الله. فوداه رسول الله صلی الله علیه وسلم دیت خلاص که د عبدالله ابن سهل رضی الله عنه من عنده د بیت المال د طرفه. فبعث الیهم 100 ناقه، نسلو خانی ورولېږل په دیت کې. قال سهل، وای سهل رضی الله عنه فلقد ركضتني منها ناقه حمراء، زه په پښه باندې په لته باندې ووالم په هغې کې یوې سرې وښې چې دا مې اوس هم یادېږي. حدیث متفق علیه دی او دې پسې به دا بل حدیث هم ویو 121. وعن رجل من الانصار رضی الله تعالی عنه، او د یو انصاري جلیل القدر صحابي څخه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قرر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلیه، چې نبی علیه السلام قسامه ترتیب چې دی په ځای باندې په اسلام کې پرېښود. على ما كانت عليه في الجاهلیه، څنګه چې په جاهلیت کې ونو په اسلام کې هغه نافذ العمل وګرځو. وقضا بها، او په دې باندې فیصله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الناس من الانصار، د انصارو د خلکو ترمنځ فی قتیل ادعوه علی اليهود، چې دی انصارو صحابه کرامو د خپل مړي دعوه دایره کړې وه په یهودو کافرانو باندې. رواه مسلم، دا روایت صحیح مسلم نقل کړی دی. نو وړاندې موږ وویله چې قسامه معنی پراجح قول د محدثینو کې عمل کېدی شي همدا اوس، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې عمل کړی دی. او عجیبه ناشنا مسئله پکې دا هم ثابته شوله چې بیت المال د اسلامي دولت قوي او لا قاتل مړی پیدا شو چې قاتل مجهول او هیچ ذمہواری نه اخیستله. نو د اسلام بیت المال د اسلام حاکم به د بیت المال نه پیسې راخلي او دغه مړي ورثو ته به ډېرې زیاتې پیسې ورکړي چې د هغوی زړونه پرې راټکور شي، ځکه د دوی په کور باندې لویه غمیزه راغلې ده. نه ګوري چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم 100 اوښان ورکړه د هغه مړي صحابي ورثو ته چې د هغوی مړی د یهودو په ځمکه باندې پیدا شو او قاتل معلوم نو، او یهودانو قسمونه کول چې موږ نه دی وجلی. په دې سره درنو اوریدونکو د نن دا خپرونه په همدې ځای باندې پای ته ورسېدله. تر هغې پورې چې بتوفیق الله عز وجل د بلې خپرونې د وړاندې کولو دپاره ستاسې درانه حضور ته حاضرېږو ځان او تاسې ټول په لوی الله سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 93 یوه څپه